کوم ډلې سره هم نه یم ولاړ، د کوم حزب سره هم نه یم ولاړ، نه د حزبي د جبهې مقاومت سره، نه د وروره ګله جبهې ازادي سره، او نه د بل او نه د بل، او نه د دغه شي شوقي یم زه. دغلته چې دلته دا کم کسان راځي دا د ټولې دغسې زما په څېر ځورېدلي دي. زه د خپل دغه جمهوریت درته وایم، زه تر ټوله دلته ټوله ورځ تاسو ګورئ چې دغه جمهوریت زه د دغه طالبانو هره ورځ ګټم. زه چې کله له هندوستان نه راغلم په والله که درته دروغ شپې به ناستم، کمپیوټر به مې خلاصه کړله، کمپیوټر به مې خلاص کړ، بیا به وروره ګله ما ځان ته ویکنسیانې کتلې. کاشکې ما داسې پوستونو پسې وظیفو پسې اپلای کو چې د هغه معاش 3-4 لک افغانۍ، 1 لک افغانۍ، 10,000 افغانۍ او 15,000 افغانۍ ما یو ځل سیسټم ته دننه سم دې ته مې اپلای کو، زه چا نه شارټ لیسټ کوله. او دا هم نه چې زه کوم بې سواده یم یا نه پوهېږم یا زده کړه نه لرم، یا خو ما په خپلو سترګو ولیده هر څه. د هغه حالت سربیره هم زه دې ته خوشبینه وم چې خیر حسیبه که تا ته نن وظیفه نه پیدا کېږي، 10 کاله وروسته خو به درته په دې سیسټم کې وظیفه پیدا کېږي که د یو امید وجود درلوده په جمهوریت کې. له دغومره فساد سره، له دغومره ستونزو سره یو امید ژوندی و چې سهار به د کوره وتلم، مکتب ته به تلم، نو یو شی چې تر ټولو ما ته یو احساس به مې کوه د دې وطن په وړاندې چې یو ورځ به موږ هم هندوستان غوندې یو هیواد وي، موږ به هم د چین او د امریکا په څېر یو هیواد لرو. او پوهېږې هغه به ما په کوم حالت کې لیده؟ په ده کې مې نه لیده چې ما به په شارنو کې کوم ښه رسټورانټ او کیفې کې ډوډۍ وخوړله، ما به ویل چې ولا واو دا افغانستان هم لاړه ترکیه جوړه سوه. نه، کله به چې زه سهار له کوره وتلم د ورونو سره او ښوونځي ته برتلم، ما به کته چې موږ په کوڅه کې زما د وطن خویندې تورې جامې سپینې ټیکرې په سر دوی روان دي مکتب ته. زه به پوه سم چې دا د ما د وطن د آبادۍ ځای دغه کې زه وینم چې وطن مې جوړېږي، دغه ما وطن آبادولی سي. زه به چې کله د ښوونځي نه راغلم، زه به چې کله کورس ته تللم، کورس ته به چې لاړلم، هلته به مې هم کتل چې د ما د وطن خویندې او ځوانان په زرګونو به داسې خواره وو په کورسونو کې دوی به درسونه وایي. دلته به ما ته هیلې ژوندۍ سوې چې وروره که خیر ده که غصب شته ده که لاګل مجاهد هم غل ده که دا نور غله دي، دا هر بدبختۍ په دې وطن کې شته دي، خو دا خو ګوره نوی نسل دې روزل کېږي، دا نوی نسل one day they gonna take over، دا ټول به د دغه سیسټم پر سر باندې دغې ناست دي، تعلیم یافته قشر به دې ناست دي. خو څه وشو؟ تعلیم یافته قشر دی د وطن نه ووتل، کدرونه د له وطن نه ووتل، د پوهنتون استادان د له وطن نه ووتل، د وطن خویندې چې د زده کړې کړې وو هغوی په کورونو باندې کېناستېدل. آیا دلته امید د خپلواکۍ، امید د آبادۍ، د اقتصاد د جوړېدو کوم ځای کې تاسو ته یو څرک د امیدونو ښکاري؟ کوم ځای کې درته ښکاري؟ مهرباني وکړه ته یې ما ته راوله. زه چې درته وایم چې طالب سره زما عمده او اساسي ستونزې چې دي همدا ده چې طالب د افغانستان بنیاد له منځه بیایي، د موږ اساسات فنډامنټلز چې دي هغه له منځه بیایي. په هغه باندې د ما د وطن بچی ما ته لګیا ده چې ته خو ملحد یې، ته خو کافر یې. وا وروره زه د کافر او ملحد د تا په خوله، خو ته خو د خپل حق دپاره غږ پورته که نه. داسې ده ښه. ما یو ورځ یو ملګري سره لنډه کیسه درته کوم. یو ملګري سره مې یو ورځ خبرې کولې، نو یو وړوکی موضوع باندې خبرې بحث و. ده ته ما یوه خبره ډېره جالبه وکړله، او ده دقیقا یوه هفته وروسته ما ته زنګ ووهه. ما ته ویلې وایي ته یو ورځ لیونی کېږي. ما ورته ویلې ولې؟ وایي دا ته چې په کومو خبرو کې چرت وهې او په کومو خبرو کې لګیا یې دا نورماله نه دي، دا د تا د راتلونکي دپاره ډېر خطر ده. ویښته به دې سپینې، سر به دې ګنجۍ او لیونی به په سړکونو یو ورځې ګرځي. او زه اوس پوهېږم، ځکه چې زه چې دا حالات ګورم، زما د وطن ځوان زه یې خورکۍ ته مکتب غواړم، د ده پر ځای چې راسي ما ته وایي چې ته مخ ته څه مهرباني دواړه به یو ځای سو. ما ته وایي ته خو ملحد، ځکه ته خو وروره ګله د طالب په خلاف غږېږې. بس ده، انف. زه غواړم ځینې دوستان ملګري راپورته کړم. هر یو دوست ملګری که دلته یي په لایف کې، هیله مې د تاسو نه دا دی چې خپل ریکویسټ